دوستانو سلامونه نیکی هیله د چې تاسو به ټول روغ یاست ملګرو نن موږ تاسو په دا ویډیو کې زده کوو چې موږ څنګه کولای شو د خپلې صفحې البته د فیسبوک د صفحې نوم چینج یا بدل کړو یعنی کوم نوم چې موږ ورکړی غواړو چې هغه چینج کړو دا د نوم چینجول ځینې قوانین او ځینې شرطونه لري چې باید هغه پر ځای شي بیا موږ کولای شو چې د صفحې نوم چینج کړو مثلا دا هغه نوم چې مخکې داسې یو نوم موږ باید بیرته ورته ورکړو چې دا نوم موږ بدلو چې دا نوم دغه مخکني نوم سره مقایسه وکولای شو یعنې ماچ ورسره وخوري تقریبا سره نږدې وي داسې نه کېږي چې مثلا هلته نوم یو شی وي او ته بیخي بل لکه مخالف نوم ورته ورکړې نو بیا که چیرې تاسو غواړئ چې داسې یو کار وکړئ چې ستاسو صفحه یو نوم ولري او تاسو بیخي مخالف نوم ورته ورکړئ نو هغه بیا لږ خپل د صفحې نوم بدلوي د وخت په تېرېدو کولی شئ چې به مکمل نوم بدل کړئ خو که چیرې غواړئ چې داسې عادي تغیرات پکې راولئ نو موږ کولی شو چې په اسانه توګه باندې دا تغیرات راولو لومړی موږ راځو فیسبوک باندې کلیک وهو فیسبوک خلاصوو له هغه څخه وروسته دغه ټریپل لاین چې دی دلته راځو بیا وروسته دغه پیج دلته که دلته په دا ځای کې ستاسو صفحې نه درته ښودلې نو تاسو به دا پیج به کلیک ووهئ دلته اوس مثلا دا پیج زه لرم پرایمري سکول زه پر دې باندې کلیک وهم تاسو دوستان دلته وینئ په دا سر کې موړ زه بیا وروسته دې ځای ته راځم خو که چیرې ستاسو فیسبوک اپډیټ نه وي نو تاسو بیا هغه په نورو ځایو کې هم پیدا کولی شئ دغه اپشنونه نو زه اوس دلته راځم موړ ته پر دې باندې کلیک وهم کله چې می پر موډ باندې کلیک ووهئ نو دلته تاسو به لاندې راسئ دلته دغه چې لیکلي دي ایډیټ پیج انفو پر دې باندې به کلیک ووهئ تاسو کولی شئ چې خپل د صفحې انفارمیشن یا معلومات کې تغیرات راولئ مثلا داسې اوس کلیک زه ورباندې وهم په دغه لاندې شیانو کې موږ کولی شو چې تغیرات راولو مثلا په ساعت کې په موقعیت کې نمبرونه ورته ورکولی شو او ویب سایټ ډسکرپشن دا شیان ورکړو اوس دلته تاسو په اثر کې نیم وینئ دلته پرایمري سکول مثلا زه دلته کلیک باندې وهم پر پرایمري سکول باندې غواړم چې دغه یو بل نوم ته واړوم تاسو ګورئ دوستانو دلته موږ ته وایي چې تاسو نشئ کولی چې مثلا دا نوم واړوئ ځکه شاید یا به مخکې د دې په نوم کې لاسوهنه کړي تغیرات هم شي راویستلی نو اوس موږ نشو کولی چې په دغه نوم کې بیا تغیرات راولو کله چې موږ په یو نوم کې تغیرات د صفحې راولو او پر هغه باندې اووه ورځې تېرې شي اووه ورځې وخت ووځي بیا وروسته موږ کولی شو چې نور تغیرات راولو اوسنۍ پالیسي د فیسبوک داسې ده نو که چیرې ستاسو خپل د صفحې په نوم کې تغیرات نه یې راویستلی نو تاسو کولی شئ چې په ډېره اسانۍ باندې په دغه ځای کې خپل د صفحې نوم تبدیل کړئ دغه نیم چې دی پر دې باندې کلیک ووهئ دغه نوم باندې چې کوم مو کلیک ووهئ بیا چې تاسو هر نوم زړه وي ورته چې د دغه نوم سره مقایسه مچ وخوري بیا کولی شئ چې ورته هغه نوم ورکړئ هیله د دوستانو چې تاسو پوه شوي یاست او که چیرې کوم مشکل وي ستونزه وي او پوښتنه ولرئ نو موږ ته کمنټ کې ووایاست انشاءالله موږ به ستاسو ستونزو ته لاسرسی وکړو